ملګرو دا په کوم کپ کې چې موږ چیس کو او دا کپ کله مات وي تاسو به کتلې داسې وړوکی شان کریک پکې راغلی وي. بیا موږ هغه کپ استعمالوو او په هغې کې موږ چای څکو او همدغه شان پای پکې څکو اوبه پکې څکو او تاسو ته پته شته چې دا مات شوی کپ چې کوم موږ استعمالوو د دې نه زموږ خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع فرماویلې ده. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې په کوم حدیث کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرماوي چې په مات شي کې سسکۍ هم مه څه پکې خورئ هم مه او هغې نه بعد د خوراک په یو شي کې پوکې هم مه وهئ. یعنې تاسو به اکثر اوقات کتلي وي چې کله یو ګرم شی موږ ته راشي نو موږ د خولې نه هغې شي ته پوکې ورکوو. زموږ مقصد دا وي چې هغه شی به یخ شي خو داسې وي هم نه ولې چې هغه شی ګرم وي موږ هسې پوکې وخورو. د دې دواړو څیزانو نه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم منع فرماویلې ده. تاسو ته پته شته چې دا حدیث د نن نه 1500 کاله پهله نبي صلی الله علیه وسلم فرماویلی دی. د هغوی ارشاد دی. خو نن جدید ساینس دا وایي چې دا حدیث بالکل رښتونی دی، په دې کې هېڅ شک نشته. ګورئ ملګرو ساینسدانان دا وایي چې مات کپ چې کوم وي هغې کې ډېر زیات جراثیم وي، چې کوم مات ځای وي چې کوم کریک وي هغه عامه توګه سره وینځلی کېږي نه، نو په هغې کې بیکټریا فنګس مطلب داسې مختلف قسم ته بیکټریا او جراثیم پکې جمع کېدی شي او د هغوی تعداد په هغې مات ځای کې ډېر زیات وي. نو په دې کې چې کوم د خوراک شی په هغې کپ کې واچو نو هغه بیکټریا زموږ د خوراک هغه شي ته هم راداخل شي او بیا هغه شی چې کله موږ وڅکو استعمال یې کړو نو هغې نه زموږ جسم ته ډېر غټ نقصانات رسېدی شي. عامه توګه سره د خېټې خرابېدل، د خېټې خوږېدل، معده خرابېدل، همدغه شان ډېر زیات نقصانات دي. او هغې نه بعد چې کوم خوراک شي ته موږ پوکې ورکوو نو زموږ په خوله کې ډېر خطرناک جراثیم وي چې کوم عامه توګه سره ښکاري نه، زموږ په خوله کې جراثیم وي. ساینسدانان دا وایي چې کله موږ یو شي ته پوکې ورکوو نو زموږ د خولې هغه جراثیم چې کوم وي چې کوم بیکټریا وي هغه د پوکې په ذریعه د هوا په ذریعه هغه د خوراک شي ته لاړ شي او بیا چې کله موږ هغه استعمال کړو هغې نه زموږ د مرۍ مسلې پیدا کېدی شي، زموږ د معدې مسلې پیدا کېدی شي، هغې نه بعد زموږ د خېټې د کولمو مسلې پیدا کېدی شي. نو دا خو ساینسدانانو ومنله او الحمدلله ثم الحمدلله چې یو داسې د نبي په امت کې یو چې دا ساینسدانانو نن کوم شی دریافت کړو د دې نه د نن 1500 کاله پهله موږ خپل نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم منع کړي وو چې دا کارونه به نه کوئ. نو بیا هم دا ملحدین وایي چې دا اسلام یو دروغ مذهب دی. دا ویډیو دومره شیر کوي چې د دنیا هر یو پښتون ته ورسوئ، هر یو مسلمان ته ورسوئ چې هغه هم خوشحال شي. او د نور معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.